کله چې دعا غواړي دا پکې وایي. دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه نه امام احمد دا حدیث راوړی خو صحیح حدیث دی چې چا هم دعا غوښته د الله نه یو حاجت غوښته دای پکې وی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب العالمین د دغه حاجت چې په کور کې د سره ماشومانانی او ستا خپل بچي یا خپلواني نو د هغوی سره خو بیا د رحم او کرم معامله کې وکړې. ډېر خلک داسې دي چې خپلو بچو ته هغه چې دې پیدا دي د اوسه پورې ورته نه دي ویلي چې ای زویه یا ای لور او کله خره او کله خنزیره او کله زناوره بیا وایي د بچو تربیت پته نشته ولې غلط وشو او چې ته ورته عمر له خر وایې خو بیا کارونه چا په شان به کوي د خرو په شان کارونه به کوي. تا متنفره کړو د ځان نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خادم ته وویل یا بني ای زویه منځه کې اخوا دېخوا مه ګوره سټ اړول راړول منځه کې منع دي ها که ضرورت راشي نو بیا په نفلي منځه کې کولی شي. کله چې دعا غواړي دا پکې وایي. دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه نه امام احمد دا حدیث راوړی خو صحیح حدیث دی چې چا هم دعا غوښته د الله نه یو حاجت غوښته دای پکې وی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب العالمین د دغه حاجت کله چې دعا غواړي دا پکې وایي. دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه نه امام احمد دا حدیث راوړی خو صحیح حدیث دی چې چا هم دعا غوښته د الله نه یو حاجت غوښته دای پکې وی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب العالمین د دغه حاجت